د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو نن د کازان د 14م فورم لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې او زیاته یې کړه چې روسیه غواړي له افغانستانه دغه هیواد ته په صادرېدونکو تازه وچو میوو تعرفه صفر کړي. د دوی په خبره دغه سفر په ترڅ کې د روسیې له سوداګرۍ او پانګونې خونې سره په بیلابیلو برخو کې یو شمېر قراردادونه هم کړي دي. 3 روز پیش سفر داشتیم به جمهوری تاتارستان روسیه که ما تانستیم اولین قرارداد تجارتی ترانزیتی و همکاری بین اتاقای تجارت و روسیه را به امضا برسانیم که این قرارداد شامل بخش‌های تجارت، ترانزیت، همکاری‌های نمایشگاه‌ها و ترانزیت. یونس مومن وویل روسي چارواکو ورته ویلي چې له افغانستانه دغه هیواد ته په صادرېدونکو وچو او تازه میوو به تعرفه هم صفر کړي. چیزی مهمی که در گپ‌هایی که در سپیچی که صدراعظم روسیه وجود داشتن و بودن که سرباز تعرفه افغانستان خصوصا اقلام صادرات که از افغانستان میره به روسیه و از قبیل میوه‌جات خشک و تازه تعرفهشان به صفر برسانه. در کنفرانس حدود 5 قرارداد امضا رسید که از جمله یک قرارداد با وزارت ترانسپورت، یک قرارداد با اتاق جهت سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق جهت روسیه و یک کمپانی افغانستان که قرار است در شهر مزار شریف یک پارک صنعتی ایجاد شود و با همکاری یک کمپانی روسی کو تفاهمنامه امضا رسید و همچنان یک چند قرارداد در کل در حدود طوری که جناب محترم مومن فرمودند حدود صدها میلیون دلار در این برنامه به امضا رسید. قراردادهای خوبی به امضا رسیده. د دوی په خبره د روسیې او افغانستان د سوداګرۍ خونو ترمنځ د قانونو، بانکدارۍ، لوجستیک او د ویزو ستونزې د حل په موخه هم ورسره هوکړې وشوې چې د هغوی له لوري ورته د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان او روسیې ترمنځ کلنۍ سوداګري 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره